ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې ښه یاستئ. لله الحمد. نن مو یو ځلې بیا د کوچنیو کاروبارونو په دوام کې یو بېوزله بېروزګار او غریب هیوادوال ته دغه دوکان جوړ کړی دی چې په دغه دوکان کې دغه المارۍ دي او دغه مو سودا راوړې ده، د مو دا اچولې ده. زموږ داسې هیوادوالو چې دا تقریبا 9-10 اولادونه لري، دغه بېروزګار او کار روزګار یې نه انشاءالله دا به وکولی شي چې دغه دوکان په ذریعه باندې خپل کور وساتي، خپل بچي وساتي او خپل ژوند په نورمال ډول په مخ کې یوسي. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی، تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي. وروره دوکان خو ته انشاءالله جوړ شو که نه؟ د دغه دوکان نه مخکې ستا ژوند زندګي څنګه روانه وه؟ کار روزګار دې څه شی کوه؟ کار خو چې رښتیا ته یو حقیقت او الله ته ښکارئ. ټاکي مزدوري مې کوله، چې د دې دوکان مزدوري پته ده ټاکي مزدوري کوي. صحیح ده؟ او دا دوکانداري دا خو ما نه ده کړې، پېښه مې یو مزدار شپه کارمنده هم د خلاص کړم شو. دې نه وروسته واسطې نه یو کاروبار یو زمینه هم دا برابروي. خوشحاله انشاءالله که نه؟ څو بچي دي؟ زما اتلې ورګانې دي او نه هم خبره ده زندګي که نه؟ د ګډوډۍ څوک نشته، نه یوازې نه دی. څوک نشته نه. ژوند زندګي څنګه روانه ده؟ نو دا زندګي خو دې نه مخکې ډېره سخته وه. خو همدغه مزدورۍ باندې زما داسې کار نه برابرېده چې زه داسې کار په هره ورځ مزدوري نه وه؟ نه نه هره ورځ مزدوري چېرته. اوس خو انشاءالله خوشحاله یې په دوکان باندې د ژوند ښه راځي. شکر دغه ملګرو چې مرسته کړې ده، ډېر سره مې الله پاک الله پاک دې هغوی هم خوشحال لري او الله پاک دې دغه شان په ملت کې دغه شان زما او شان غریب خلکو سره نور هم مرسته وکړي او وشي. ښه خبره ده. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې یادونه مو کړله، دغه زموږ یو هیوادوال دی، یو بېوزله او غریب ورور دی زموږ او ستاسو، چې د دې ژوند او زندګي په داسې یو حالت کې وه چې ډېر یو غټ فامیل دی، تقریبا 9 ماشومان لري. دا چندې لورګانې دي، کوچنی یو زوی دی. په وطن کې اکثره داسې هره ورځ مزدوري او کار روزګار نه پیدا کېږي چې د هره ورځ کار کړی وي، دیړۍ کړی وي او هغه کور دپاره حلاله نفقه ګټلې وي. نو د ده په خوښه باندې په مشوره مو الحمدلله دغه دوکان دلته جوړ کړ. انشاءالله چې دا به وکولی شي دې نه وروسته د دغه دوکان څخه خپل کور وساتي، خپلو بچو ته حلاله نفقه وګټي. هر چا چې دغه مرسته کړې ده، الله تعالی دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. الله تعالی دې تاسو ته اجرونه او غوره بدلې درکړي.